چې کم الک دی نوجوان دی یا کومه پیغله ده نوجوان او هغه دغه وګوري دغه بربنډي وګوري دغه خرابې خبرې وګوري او د هغوی سوچ دغه شخوت طرف ته لاړ شي ګڼئ چې هغه په خور باندې په مور باندې یا په داسې رشتو باندې چې نکاح ورسره نه ده هغه به پې هیله وکړي بس الله دې معافي وکړي دا بعدې خبرې خو نه په کار ما مخکې جمعه کې مو ویلي دا کومه درندګي چې شروع ده که اوس وګورې بېغیرتي شوه الله دې معافي وکړي 5 کالو جنکو سره 4 کالو ماشومان سره ریپ کېږي داسې پلیتي او داسې بربنډي شوه زه به تا ته ووایم چې یو کس راغلی و چې هغه ما ته ووایي ما به یو جمله اورېده نبي اسلام فرمایي چې کله رور او خور دغه شي عاقلان بالغان شي د دې کټونه جدا کا نو زما ذهن کې به دا راتله چې نبي اسلام دا ولې ویلي لیکن د دې نه مخکې یو کس راغلی ته جومات کې ماته چې کاري صاحب د خپل خور سره زناګانې کوم د خپل خور سره زنا شروع شوه د خپل لور سره زنا شروع شوه د خپل مور نه خلک شهوت پوره کوي نبي اسلام فرمایي چې انسان عاقل بالغ شي د مور په دغه باندې اوسني نوجوانان ټول د فحش ګوري د مور په ګېډو په سینو باندې لاسونه راکاږي د خور سره انګتې او مستیانې اچي نو د هغې ثمر خو به دا اوزي بیا کنه چې دا د خور او لور او مور سره به زناګانې کیږي بیا د دې عریانې او فحاشۍ خو دغه به وزي بجرګل مولانا صاحب چې کومه خبره کړې وه چې را روان نسل زموږ چې دغه ډم دی بېشک او پخاش دی بېشک بالکل 100% خبره کړه اوس وګوره چې نوی نوجوانان کوم دا کېږي نو ټیک ټاک ته به روزي دغه به اول ډانس ویني اول به هغه ډانس کوي په ټیک ټاک باندې نو دا به وایرل کېږي نو هغه به د ټیک ټاک آی ډي جوړي ته وګوره بالکل حقیقت خبره ده دې کې بالکل 100% زه هغې سره متفق یم څه پیغام ورکوئ دغه ستاسو چې کوم تاسو سره کوم ملګري فارغ شوي د مدرسو نه او بیا ستاسو چې کومه طبقه ده د علماو هغه را روان جمعې په ورځ چې کوم بیان کوي له څه پیغام ورکوئ نو شجر بھائی تاسو څنګه مخکې ماته ووایي چې کاري صاحب ته په دې باندې خبره وکړه نو ان شاء الله الرحمن زه خو کوم ما نور ټول علماو ته زما پیغام دی چې د دې خلاف رمضان المبارک را روان دی قسم دی د قرآن په ځای باندې الله دې معافي وکړي ایمانونه خو داسې نه دي ټولو علماو له پکار دی چې په منبر باندې بھرپور اواز وکړي ټولو صحافیانو له پکار دی چې بھرپور په دا میک باندې د دې خلاف اواز وکړي او ان شاء الله الرحمن نوجوانانو ته چې د خدای خاطر وکړي او د دې قهر او د دې خلاف روچت شي ورنه قسم دی آینده نسلونه به تاسو دا ونه پیژنئ چې دا د ما خور ده او که دا د ما مور ده یو بله پوښتنه لرم زما روژه ده او ما موبایل کولو کو ما ته پکې دغه خرابې خبرې راغلې یا جینۍ پکې غاړه کې اوبه واچولې او زما هغې ته شهوت راغی روژه مې شته کو نه لاړه روژه خو لاړه چې کله د انزال وشو څه شهوت راغی انزال د وشو روژه د ختمه شو ځکه اوس زناګانې دي زه به ووایم چې انسان ډایرکټ زنا نه شي کولی نبي اسلام فرمایي لکل بني آدم حظ من الزنا ګویا چې د انسان هر اندام زنا کوي ته اوس په دا میډیا کې وګوره سترګې زناکاره شوي غوږونه زناکار شو لاسونه زناکار شو خپې زناکاره شو زما په وجود کې داسې ځای نشته چې هغه زنا نه کوي سوچونه زناکار شو بېشک نو چې زما استاد دا پاتې شي نو ستاسو خیال زما استاد به روژه پاتې شي بیا